چې نن 21 فروری ورځ ده. دا د نړیوال دنیا کې د ژبو ورځ ګرځولې شوې ده چې په دې ورځ دا ورځ د ژبو ورځ مانځي خلک. نو په دنیا کې 7140 پورې ژبې دي لکه معلوم ژبې. نو هغې کې شل ژبې چې هغه ایډوانس ډېر ښه لکه ترقي یافته ژبې دي، خو هغې کې ډېر زرګاو ژبې داسې دي چې هغه ختمېدونکې دي. او دا ورځ چې ده د 21 فروری دا دې دپاره مانځلی کېږي په دنیا کې چې په خلقو کې، په نړۍ کې، په هېوادونو کې، په حکومتونو کې دا یو بیداري راشي چې دا ژبې ورک شي. نو دا ژبې دې ژبو سره یو علمي خزانې ورک کېږي، یو کلتوري خزانې ورک کېږي، یو د دیسي حکمت او د علم خزانې ورک کېږي، او یو خلقو شناخت ختمېږي. نو هغې دپاره په دنیا کې دا ورځ لمانځلی کېږي چې خلقو کې یو خلک بیداره شي، هم د هغه د ژبې سپیکرز او هغې نه علاوه کوم هېوادونه چې دي یا کوم UN ارګنایزیشن یا یونسکو چې دی، او دا ورځ یونسکو ګرځولی دا 21 فروری چې د ده او د ده شاته تاریخ دغه دی چې کله چې په ډھاکا کې په 1952 کې په ډھاکا یونیورسټۍ کې پاکستاني هغه وخت فوج ولګېد او په خلقو په ژبو کم اکټیویسټ چې وی د بنګالي ژبې لپاره چې کم خلقو یو تحریک چلو، هغوی باندې ګولۍ وچلول او ډېر کسان پکې مړ کړو. نو هغې په رڼا کې دغه یونسکو په یو شل کاله مخکې دا ورځ د نړۍ کې د ژبو ورځ وګرځولی شوه. نو د ده مقصد هم دا دی چې موږ د خپل مورنۍ ژبې چې کوم دي د هغوی خیال ساتو، هغوی ترقي تدوین او د هغې پرمخ دپاره کار وکړو، هغه نه پرېږدو. که دغه موږ پرېښود نو موږ نه به زموږ شناخت لاړ شي، موږ نه به زموږ تاریخ لاړ شي، او موږ نه به زموږ علمي خزانې لاړ شي. او دغه ژبې کم چې موږ په کار د خوندي کولو لپاره بهترین طریقه دا ده چې خپل په کور کې ووایو، په جومات کې ووایو، په حجره کې ووایو، په بازار کې ووایو، په سکول کې ووایو، په سکول کې استعمال شي، په نصاب کې استعمال شي. نو موږ زموږ مطالبه به دا وي چې دا ژبې چیزونه دا دي په نصاب کې شامل شي. او څه کاله نه د یونسکو 21 فروری کوم میسج چې دی هغه دا دی چې multilingualism is a necessary key for education. چې د کم یوې نه زیات ژبې یو سوسایټي کې په ایجوکیشن کې هغه لازمي وګرځولی شي او په نصاب کې د مورنۍ ژبې شامل کړی شي. نو زموږ د خپل هېواد نه او خپل د ریاست نه دا مطالبه به وي چې زموږ دا ټولې ژبې چې دي دا دې په دې دغه کې وګرځولی شي، نصابي ژبې وګرځولی شي. او زما د ژبې نوم توروالي ده چې په بحرین په سیمه کې ویل کېږي، بحرین په سوات او په چیل په دره کې او بره کالام پورې. او د کالام ژبه ګوري ده او موږ سره ګجري ژبه هم ده، او په سوات کې د پښتو ژبه هم ده، او موږ سره بیا په چیل کې اوښوجو ژبه هم ده، او په مټلتان کې خوار ژبه هم یو څو کسان وایي. نو مننه، شکریه. دا د سوات موږ ته یو ډېر یو کلتوري تاریخ لري او یو تنوع لري، کلتوري ډېر او یو ښکلا لري. شکریه.